السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رحمان احمدزی له ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل زه ستاسو لپاره حاضر یم. نن له یوې بلې ویډیو سره په دغه ویډیو کې به تاسو وګورئ. اکثره موږ به تاسو ګورو چې خپل کوم ستاسو د یوټیوب کوم چینل وي په هغې کې زموږ ستاسو دغه واچ ټایم چې کوم ده هغه موږ ته کمیږي. ولې موږ ته ښایي چې دا واچ ټایم زموږ ولې کمیږي؟ تاسو ګورئ اکثره نن لکه موږ واچ ټایم وګورو، مثال څومره منټه وي، سبا چې بیا ګورو بیا هغې نه کم شوی. نو اکثره دغه مشکل بیا موږ دا سوچ کوو چې دا ولې دا ما واچ ټایم نن ورځ کم شو. نو هغه څه مشکل نشته، هغه واچ ټایم ولې کمیږي هغې باره کې نن خبرې کوو. نن تاسو ته زه ښیم چې دا ولې کمیږي او دا څه رقم موږ برابر کړو. نو نن دغسې ویډیو ده، په دغې کې به زه تاسو ته وښیم دا واچ ټایم ولې کمیږي. نو راځئ ورځو او تاسو ته ښیم چې دا واچ ټایم مو ولې کمیږي، دا چې کوم د یوټیوب چینل دی ستاسو د دې واچ ټایم ستاسو ولې کمیږي. نو دغه ویډیو زه تاسو ته نن جوړوم او تاسو ته طریقه ښیم او ګورو نن. نو راځئ ورځو تاسو ته وښیم. یوټیوب سټوډیو چې کوم ده هغې کې هم ګورو او چې کوم کروم براوزر د هغې نه هم زه ورځم یوټیوب ته، دواړو نه ستاسو ته ښیم او واچ ټایم زموږ ولې کمیږي د چینل. نو ټول ناول که چېرې تاسو نوي یاست او دغه چینل زما ستاسو نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټۍ نشان باندې کلیک کړئ، بیا آل باندې کلیک کوئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او شیر یې هم کړئ. نو دا زه ورځم اوس اول چې کوم یوټیوب سټوډیو ده زما هغه ګورم. نو دا تاسو ګورئ دغه انالایټکس کې واچ ټایم منټس ګورئ تاسو لاست چې کوم لیکلي دي تاسو لاست 28 days یعنې 28 ورځو نه لکه د 28 ورځو کې چې کومې تېرې شوي دي دغو کې زما واچ ټایم څومره ده تاسو ګورئ 928 دقیقې ده. نو دا کېدای شي سبا وګورم دا 900 وي 800 څو وي، نو دغسې به تاسو ته هم راځي. نو تاسو به څه کار وکړئ که چېرې تاسو دغه یوټیوب سټوډیو لرئ، اول خو دا ضرور ده د خپل چینل لپاره تاسو باید دا یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن. که چېرې تاسو چینل لرئ یوټیوب کې نو تاسو په هغې دپاره دغه یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کړئ. دا یوټیوب سټوډیو چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ نو هغې کې به تاسو ته دغسې راځي او په دې کې هم تاسو بیا کتلی شئ، او که هغه نه وي تاسو ډایرکټ په یوټیوب کې هم کتلی شئ، کروم براوزر نه هم کتلی شئ. نو دغه سافټویر دغه اپلیکیشن به ما درته د ویډیو په ډسکرپشن کې اچولی وي. تاسو که چېرې دغه یوټیوب سټوډیو نه وي ډاونلوډ کړي نو تاسو ډسکرپشن نه دغه ویډیو چې کومه تاسو ګورئ دې نوم باندې کلیک کړئ، هغې ډسکرپشن کې ما لینک اچولی، تاسو دغه سټوډیو ډاونلوډ کړئ او هغې کې تاسو خپل چینل سیټینګ هم کولی شئ او ایډیټینګ هر څه کېږي دغه یوټیوب سټوډیو کې. نو تاسو دا یوټیوب سټوډیو ډاونلوډ کړه نو تاسو به دلته راشئ دغه اول ګورئ انالایټکس باندې تاسو د ویو مور باندې به کلیک کړئ. دغه ویو مور هم چې ووهه نو دلته تاسو دغسې انټرفیس راځي، دې کې تاسو ته ګورئ واچ ټایم منټس لاست 28 days لیکلی ده. نو دغه چې کوم دی د 28 ورځې نه چې کوم واچ ټایم د هغه تاسو ته ښایي چې کوم تېرې شوي 28 ورځې دي دا تاسو ته هغه واچ ټایم ښایي. کېدای شي سبا ورځ تېره شي هلته کوم چا دا ویډیو چې کومه ستاسو دا ویډیوګان چې کوم دي دا ویوز یعنې دا واچ ټایم یې کم شي، نو چې کومه ورځ تېره شوې وي هغه زیات کتل شوی وي، چې نوې ورځ راشي په هغې ورځ باندې لږ کم وکتل شي نو واچ ټایم تاسو ته هغه یوه ورځ مخکې ترېنه ختمه شي دا نوې ورځ سره اضافه شي سمه نو هغه بیا لږ کم شي. هغه دا وجه وي، دا زموږ ستاسو واچ ټایم کمیږي نه بلکې هغه دا مشکل وي موږ ته چې زموږ او ستاسو چې کوم ورځې دي د 28 ورځو واچ ټایم ښایي، د تېرې شوې چې کومې 28 ورځې دي دا د هغې واچ ټایم ښایي. نو دغسې دې وجې نه دا زموږ واچ ټایم کمیږي. نو تاسو چې دلته راغلی که نه تاسو ګورئ اول نه دغه انالایټکس چې کوم ده دې کې به ویو مور باندې به کلیک کړئ، هغه هم چې کلیک کړئ دلته به واچ ټایم منټس وګورئ. تاسو ګورئ دا واچ ټایم منټس دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مې دا واچ ټایم منټس کلیک کړ نو دا تاسو کتلی شئ دا زموږ ته د 28 ورځو د تېرې شوې 28 ورځو واچ ټایم ښایي. نو هغې کې کېدای شي دغه ورځ چې کوم ده دا ورځ اولنۍ ورځ ده، دا مثال نن سبا دا ختمیږي دلته نوې ورځ د اخره کې دلته راځي، نو کېدای شي په دې ورځ باندې کم واچ ټایم وي او هلته زیات نو هغه ترې ختمه شوه دا نوې ورځ سره راغله په دې باندې زموږ واچ ټایم کم و نو زموږ واچ ټایم منټونه موږ ته کم ښایي. تاسو به څه شی وکړئ
تاسو به دلته دې باندې به کلیک کوئ د سر کې لاست 28 ورځې چې ګورئ لیکلي دي لاست 28 days دا به کلیک کوئ. دا چې کله کلیک کوئ دې کې تاسو کتلی شئ څومره وخت نه تاسو غواړئ د 90 ورځو نه چې کومې واچ ټایم د هغه وګورئ یا 360 ورځو نه واچ ټایم وګورئ. زه ګوره لاست 90 چې کوم 90 ورځې دي هغه ګورم. نو تاسو ګورئ چې کوم 28 ورځو نه زما واچ ټایم 900 څومره و او اوس ګورئ 2952 منټه شو ځکه چې ما مخکینی ټایم ورسره راواخیسته. اوس زه واچ ټایم لاست 345 ورځو نه نو دا ګورئ 23,848 واچ ټایم شو. نو تاسو په دې کې ټول ناول هغه لایف ټایم وکړئ. نو تاسو چې کله کمې ورځې نه د خپل پیج جوړ کړی وي هغې ورځې نه بعد مکمل واچ ټایم تاسو ته بیا ښایي. نو بس واچ چې کوم دی تاسو به لایف ټایم چې کوم دی هغه ما وکړئ. نو زما ټوټل واچ ټایم دا دی راغی 15,149 منټه 15,149 دقیقې شو. تاسو کتلی شئ دا زما مکمل واچ ټایم شو. دې کې نو بس تاسو بیا مکمل پوهېږئ چې زما مکمل واچ ټایم دا دی. یو خو دا شو دا چې کوم یوټیوب سټوډیو ده په دې کې تاسو وکتلی شو. او بل تاسو که چېرې ډیسکټاپ سکرین نه ځي کمپیوټر درسره وي نو هغې کې تاسو هغه ته لاړ شئ یوټیوب ته زه ځم اوس او ډیسکټاپ سکرین کې زه خلاصوم هغې کې تاسو ته ښیم چې څنګه بیا کولی شو کمپیوټر نه یا موبایل کې کروم نه ځئ. نو دلته زه خپل چینل اوکې کوم دا زما چینل دا مې اوکې کړه. زه خپل چینل ته ځم او دلته هم تاسو ته هماغسې ښیم چې دلته مونږ څنګه کتلی شو. نو دې کې زه ځم سټوډیو ته کریټ سټوډیو باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته هم چینل کې بخې د ملګرو دغه انټرنیټ مې لږ ځي په دې د هغې له امله لږ سلو دی نو تیز کار نه کوي ځکه لږ وخت نیسي. چینل ته وارې لاړ شم همداسې چینل باندې اوکې کړې بیا مې سټوډیو اوکې کړه. نو دلته بس مونږ تاسو چې وکړو چې کله مونږ دا چینل داسې راواوښته نو دلته ګورئ تاسو دلته هم تاسو کتلی شئ زما چې کوم واچ ټایم دی 28 ورځو نه واچ ټایم ښایي. دلته ګورئ واچ ټایم هاورس لکه څومره ساعته 15.5% 28 ورځې دلته هم ښایي لاست 28 days ده. نو دلته به تاسو بیا راشئ او دلته به دغه باندې کلیک کړئ دا انالایټکس دلته به دې باندې تاسو کلیک کړئ. دلته دا آیکن ګورئ دغه یو نشان دی کرښې دي دا به تاسو اوکې کړئ. نو ویو آر آف یور چینل نو تاسو کتلی شئ دلته لږ لرې کړمه یور چینل ګوټ 490 views in the last 28 days. نو د آخري 28 ورځو موږ ته دا ښایي. نو دلته به تاسو بیا دې سر کې ګورئ تاسو زه را زوم کړمه چې کله داسې انټرفیس راغی تاسو ته نو تاسو به راشئ دې ځي ته تاسو ګورئ دلته تاسو کتلی ایډوانس موډ کې دا دلته ستاسو ته زه ښیم لاست 28 days ده. نو دا به تاسو کلیک کړئ. نو دا چې کله تاسو کلیک کړئ دلته ما لایف ټایم دلته ما لایف ټایم کړ اوس ګورئ موږ ته بله صفحه راوړي او هغې کې موږ ته دا ما لایف ټایم ته واړو. نو اوس ویوز دې ما وګورئ څومره شو هلته څومره او اوس څومره شو مکمل یور چینل دې ګوټن 14,302 ویوز سو فار. نو دا تاسو کتلی چې دا زما مکمل چې کله مې چینل جوړ کړی هغې نه بعد تر اوسه پورې نو دا مکمل واچ ټایم یې راواخیسته. واچ ټایم هاوس اوس ګورئ 419.2 ګنټې چې کوم واچ ټایم ده دا زما ده دلته یې ما ته مکمل وښوده. تاسو کتلی شئ دا د مکمل چې کوم ورځ مې چینل جوړ شوی ده هغې نه تر اوسه پورې دغه واچ ټایم ده مکمل. نو دغسې تاسو هم کولی شئ چې خپل مکمل د یوټیوب چینل چې کوم ستاسو ده د هغې واچ ټایم په دې طریقې سره تاسو مکمل وګورئ چې څومره واچ ټایم تاسو لرئ. امید لرم په ویډیو باندې پوه شوي او خوښه شوي مې وي. چې مې ویډیو خوښه شوي حتما لایک کړئ او شیر یې کړئ. مننه تر بلې ویډیو پورې خدای پامان.